دا یو نوی ظلم نری، دا یو نوی جبر نری، دا په هر کال 2-3 د مو د دین اسلام والا هغه اهم مشران شهید کیږي، که مولانا حنزیب صاحب، مفتی منیر شکیر صاحب، مولانا سمیع الحق شیخ صاحب، انداشان د دنیا نور بس کومو نامې اخلواله څه دوره ډېر شهدا دي، سمونه د خپل شهدا او هغه نامې په ویر شوواله څه ورځې کې یو شهید کیږي او په درزنو نه، په سوونو نه، په زرونو نه، په لکونو علما کرام د مو مشران، سپینګیري، ملکان، ځوانان شهیدان شو. ولې چې د مو د شهداو په هر ادیره کې ځای نشته، دوره شهدا پښتانه وشو. زه اوس دا یو تپوس کوم خپلو پښتنو نه، څه آیا به د 3 ورځې ټرین به وچلیږي؟ مفتی صاحب شهید، مولانا صاحب شهید، شیخ صاحب شهید، مزمت کوم، درنا کوم، زنده‌باد مرده‌باد. آیا بیا اخیری مولانا حنزیب صاحب والا هغه ملزمان، هغه قتلان څه شو؟ مفتی منیر شکیر صاحب والا هغه قتلان څه شو؟ مولانا سمیع الحق شیخ صاحب والا هغه قتلان څه شو؟ زه نن د شیخ صاحب قتلان غواړم، خو صرف 3 ورځې پر 3 ورځې نه بعد بیا نه غواړم، خو بګې د 3 کالو والا مخکې کوم شهید و غوله قتل څه شو؟ د 3 میاشتو مخکې شهید والا قتل څه شو؟ بیا دې کې پوینټ خبره کومه پوینټ خبره لري. څه مفتی منیر شکیر صاحب، مولانا حنزیب صاحب د ریاست خلاف خبره کړې و، ظالم جابر خلاف خبره کړې و، د حکومت خلاف خبره کړې و، د دهشتګرد خلاف خبره کړې و، د آرمی خلاف خبره کړې و. بیا دې کې سوال دا پیدا ویږي چې شیخ ادریس صاحب یو خپل اخلاق والا سړی و، یو ډېر خوش اخلاقه سړی و، غخه نه فوج سه زیاړې کولې، نی طالب سه کولې، نی دهشتګرد سه کولې، نی عوامو سه کولې، هر چاته به په مینې جواب ورکول. بیا دې کې که مجبور وشته شهید شو، منظور یې وشته شهید شو، او په زړه خو ارمان نشته. هله څه طالب تمام نه خبره کړې لري، فوجي تمام کړې لري، د غمو مخالفت کړي، ظلم کړي، د دیمم مخالفت کړي، ظلم کړي. خو شیخ صاحب خود ایوم مخالفت نه کړي، خود آرمی صفاتم کړي، خود علماء کرام صفاتم کړي، عوام تم ډېر په مینه جواب ورکړي. آیا دا چې شهید کو دا د دې قتل چوک شو، دی والی شهید کو، آیا مجبوری خکه وشتواله څه مجبور خود حکومت خلاف دی، مجبور خود د دهشتګردو خلاف دی. خو شیخ صاحب د چا خلاف وو؟ خو جی دا جنگ د مجبور د منظور د مفتی صاحب د کری صاحب نه، دا جنگ د علم دین اسلام دی، دا جنگ د پښتنو ری. پښتنو دماغ کلاو کو نه بچیږي، کته ملای په دین اسلام مې یې بیا نه پرېږدي، کته ملکی په قوم وطن مې یې بیا نه پرېږدي، کته ځوان یې د خپل پښتنو د مسلمانانو خبره کې بیا هم نه پرېږدي، کته سرکار کې کارنیل جرنیل میجر یې اف سی یې ملیشیا پولیس یې خطا باندې خپل قوم ګران دی، د خپل قوم ننګ غیرت ته در کې بیا رمړي. هغه نه راشه چې د ټول سره لاس میلاو کوم کنه، نو خو پی ډی آی والا بچ کېږي، نه خو ان پی والا څه در کې لږ غیرت وي بچ کېږي، نه خو نون والا څه لږ غیرت وي در کې بچ کېږي، نه خو جمعیت والا وي څه لږ غیرت وي در کې بچ کېږي، نه ځوان وي څه لږ غیرت وي در کې بچ کېږي، نه ملکه تو کې کله غیرت وي بچ کېږي. بې غیرتوب کا سره سترګې ګرځه، اوچات بریدونه ګرځه، بې غیرتوب کا دلالي کا. خو که ته د دین اسلام ننګ کې، ته د پښتنو ننګ کې، ته د خپلو مسلمانانو ننګ کې، نو چې سار بخوري سرونه بخورو شهادت او سګرزو مو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهادت ارمان کړي مو د امتیانو مو خو از شهادت ارمنی او ګرزو شهادت. خو آیا د قتل ول سره سترګې ګرځي، د قتل چې ته پسپینه نړاور کیږي، د قتل چې تلاړ، د قتل چوک ته او د قتل کونځ نه روزي راشه، چې د قتل همیشه حکومت ته نسپرو، لکه غیرت خپلن کول پکار دی کنه. ریحان زیب خو په مین چوک شهید کو، چوک غیرت و څه بدل خسته و مغه کې د دنیا ته ویداره ته ویدا. مفتی منیر شکیر صاحبی په مانز ګراوند باندې شهید کو، خو څنګه ته خو بم یخو. مولانا حنزیب صاحبی مین بازار کې شهید کو، پښتنو چی تا ورکو. ننی شیخ صاحب په مانز بازار کې شهید کو، ټول بازار ورته تماشا کوله. سبب بل مشر په مانز بازار کې شهید کیږي، ته ورته پښتونه تماشا کې مکه اختجاجونه، مکه درنه ځوان د شرماول، مکه تقریرونه مرده زنده‌باد تللیما غیرت حق ټیم چې وکا څه کون ټیم کې ته مو قومي مشر یا علماء کرام یا شیخ صاحب یا مفتی صاحب یا کاری صاحب یا ملک صاحب شهید کی او مانز ګراوند کې ولی او تب هغه سټوډي باندې نوځي او هغه ته تختې څه کونځه ته ګولانه درسي. بیا ګنټه بعد راوځي او اسمان په لګته وي چې مرده زنده‌باد او حکومت او پولیس چې تا و ریاست مړک او هغه پلنګي مړکړي. خو ریاست سمړک ته کې مو نشته چې ته په مخ کې د تو مشر شهید کی په بازار کې په مانز ګراوند کې په نن مدرسې کې سمیع الحق صاحب باندې کا شهید کیږي
عثمان کاکړ صاحب باندې کار شهید کیږي ګیلمن باندې سړی څه په قوم وطن باندې مین و هغه په مان بازار کې اسلام آباد کې شهید کیږي تا پښتونه ته ښځه 200 پښتانه وداره تا کې ایمان وو مونږ وتلی ایمان مو بې غیرته شوي وو مو بې ایمانه شوي وو څه کله مو پښتنو کې ایمان راغله غیرت راغله دین اسلام راغله د مو مشرتاب چوک چا پې سترګې ونه غړي زه خپل علما کرامو ته یم چې مو در سره بالکل بھرپور اعلان دی حمایت کوم که تاسو احتجاج کو که تاسو دارنا کو که تاسو په قاتل کور ورڅو که تاسو ته قاتل معلوم وي که تاسو قاتل غوښې خروم وي در سره غوښې هم خروم مو خپل د اورګزي علما کرامو خاص کر د پښتنو د قبایلو ته دا خاص